د نانوایي سړه ډوډۍ په 4 افغانۍ په 15 افغانۍ راکوي وړه په شپه چې موږ کوژدې چای وخورو لکه موږ چې وریجې غوښه خوړلي کاري صاحب. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. نن موږ تقریبا 5 فامیلونو ته د کار یو ادرس پیدا کوو. نن موږ 5 فامیلونه له فقر له غربته د الله جل جلاله په فضل باندې خلاصو. نن موږ 5 فامیلونو ته د ماهي خوړلو چم نه بلکې د ماهي نیولو چم ورزده کوو. خوشحاله شوې په دې شان؟ ډېر خوشحاله شوم. دا جاڼۍ چې خدای جنتي کړي، خدای جنت فردوس دې ور په نصیب کړي، په هر لمانځه کې پر هر سترخوان چې ټوله وګټه په لیدو کښېنوي جنت باغانې کوو. اذان د مینې هر خوا ده جوړه خوښي ده او خندا ده، جوړه خوښي ده او خندا ده. اوس خو کابل د رڼاګانو ښکلی ښار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار گلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي گلزار گلزار دی. دلته وحدت ورورګلوي ده، تللې لکلي زنځانې ده، تللې لکلي. الله دې جنتونه په نصیب کړي، الله دې جنت فردوس ورکړي چې د قربانو سره خدا جانې دا کومک را سره وکړي، موږ مؤمنان ماړه شي. نو الله دې یوازې ورکړي، موږ یوازې نه لرو. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. اذان د مینې هر خوا ده جوړه خوښي ده او خندا ده، جوړه خوښي. دوستانو موږ هم الحمدلله د دې ځای په ورسېدلو. دلته ریډي جوړېږي په دغه ځای کې. نو د ریډي هغه کمپنۍ فابریکه دلته ده. نو تقریبا چې 15 دانې بلقیس مور رب جل جلاله دې اجر ورکړي، هغې همدغه د ریډي خبره کړې وه چې 15 کسان د کار سره برابر شي. دا ځای څخه 15 دانې ریډي بوځو او انشاءالله العزیز مختلف شان و پیاز و پټاټي و نان دا شی به مې ورکې مواد به هم دغه شان وي انشاءالله العزیز. او ریډي به پرې جوړه کړو او بیا به یې دغه کمپیوټر ته ورکړو خیر سره انشاءالله. او دوهم شی چې دغه دی بند دا اوس دا شکل باندې انشاءالله دغه جوړښت هم ګوري انشاءالله. هغه 15 ملیونه چې د له طرف څخه دغه د کاري زمینې او خدای جل جلاله دې ټولو منظور کړي او رب جل جلاله دې اجر ورکړي. جزاکم الله خیر. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار گلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار گلزار دی. اذان د مینې هر خوا ده جوړه خوښي ده او خندا ده، جوړه خوښي ده او خندا ده. اوس خو کابل د رڼاګانو ښکلی ښار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی،
هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی دلته وحدت وحدت ورورګلوي دا تللی لکلی لکلی زنزانی دا تللی لکلی لکلی زنزانی دا په شریعت باندې مکړنی او کردار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی دتللی برم برم اعاده دا ورته پخه مو اراده دا ورته پخه مو اراده دا ضربه جوړ کړو دا وعده دا مو گفتار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی یو مو امیر یو صدا دا لبیک 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 لهری خوا دا لبیک 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 لهری خوا دا د خدای د دین پرستی هر یو را حصار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی د مهاجر عاکف چمن دی همدای روح او هم یتن دی همدای روح او هم یتن دی هر یو افغان د پرمختګ امیدوار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی لبیک 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 لهری خوا دا لبیک 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 لهری خوا دا د خدای د دین پرستی هر یو را حصار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی د مهاجر عاکف چمن دی همدای روح او هم یتن دی همدای روح او هم یتن دی هر یو افغان د پرمختګ امیدوار دی هر خوا نغمه غږیږي گلزار گلزار دی شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ ورو خوشحاله به یاست. الله تعالی جل جلاله مو ژوند له خوشحالیو له نیکمرغیو ډک کړه. دوستانو الحمدلله تاسو وینئ چې موږ 15 کسانو ته په همدغه برنامه کې د کار زمینه برابره کړې، یعنی حتی الامکان موږ هڅه کړې، کوشش مو کړی دی او نور به هر څه الله جل جلاله ته پرېږدو
چې الله جل جلاله په همدغه ریړۍ کې د دغه فامیلونو څومره رزق مقرر کړی دی. مرسته چا کړې ده؟ مرسته را سره بلقیس مور کړې ده. خدای جل جلاله د حشر له پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله تعالی جل جلاله دې تل توفیق ورکړي چې د خپلو مظلومو هیوادوالو لپاره همداسې کاري زمینه برابره کړي. نن موږ تقریبا 5 فامیلونو ته د کار یو ادرس پیدا کوو. نن موږ 5 فامیلونه له فقر له غربته د الله جل جلاله په فضل باندې خلاصو. نن موږ 5 فامیلونو ته د ماهي خوړلو چم نه بلکې د ماهي نیولو چم زده کوو. نو همیشه پر خیري نهادونو باندې د ډیرو افغانانو د ډیرو مسلمانانو دا انتقاد وي چې خیري نهاد خلکو ته ماهي خوړل ورزده کوي او ماهي نیول نه ورزده کوي. خو نن موږ ماهي نیول ورزده کوو چې کاروبار داسې کیږي په داسې شکل باندې مخ ته ځي او په داسې شکل باندې د رب جل جلاله په توفیق باندې یو څوک تجار کېدلی سي او خپل کور فامیل خپل قریبان هغه له فقر ژغورلی سي. ما همیشه پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کړی دی. ما په 2 هدف درلودلی دی. یو هدف مې په دا درلودلی دی چې مؤمنانو ته یو کوچنی فابریکه جوړه سي، یو کوچنی کارخانه جوړه سي چې دلې افغانان پر کار باندې سي او خپل اولادونو ته ولا ډوډۍ پیدا کړي او دا به د دوی کار د دوی زندگی د دوی هر څه پکښې خوندي وي او د دوی عزت او ابرو او حیثیت په پکښې خوندي وي. که تاسو لیدلی موږ هیڅ وخت هم د یو چا مخ په ویډیو کې نه راولو. هدف په دې خاطر باندې چې نه غواړو د هغه کس په دې برنامه کې ولیدل سي او پر موږ باندې د وزارت عدلیې لخوا څخه هم یعنی بار بار دا هدایت دی چې تاسو یو چا سره مرسته کوئ داسې ورسره وکړئ چې مؤمنانو ته دا تضمین ورکول چې الحمدلله ستاسو مرسته در داسې اړمنو مستحق خلکو پر رسیږي. البته خو دا کس یو وخت تجار کېدلی هم سي، دا کس یو وخت د غربت څخه خلاصېدلی هم سي، بیا به هغه وخت په دغه ویډیو باندې دی نه خېژله کېږي. نو موږ د چا مخ ویډیو کې ځکه نه راولو چې دی نن کاروباري سي او سبب د ویډیو د لپاره پیغور نه وي. یعنی کله چې د یو چا د حیثیت او د ابرو فکر زموږ او تاسو سره وي نو بیا کولی سو چې یو کوچنۍ کارخانه جوړه کړو. په دې کارخانه کې نور مؤمنان 10 20 50 حتی 100 نفره پر کار باندې کوو. په ډېر کمه سرمایه په کم اندازه باندې کېدلی سي او کېدلی سي د یوه کال لپاره پلان دا ولرو. موږ ځانګړی پروپوزل لرو، کولی سو مؤمنانو ته دا پروپوزل وړاندې کړو چې موږ په دغه برخه کې په دغه برخه کې په دغه برخه کې موږ خلکو ته د کار زمینه برابرولی سو. او نن ټوله برنامه د کار د زمینې په برابر باندې ده. یو هدف مو دغه فابریکه او دوم هدف مو یو تعلیمي مرکز پرانیستل و چې په دغه تعلیمي مرکز کې خلکو ته د کار زمینه برابره سي. طبیعي خبره ده چې غریب و یتیم به په هغه کې مفت درسونه وایي، البته نور کسان به پیس ورکوي، په هغه باندې به د خلکو ژوند د زندګي همداسې روانه وي او الله جل جلاله به خلکو ته د کار زمینه او په ټولنه کې تعلیم خپور کړی وي. بلقیس مور هم دغه لویه قدرداني کړې ده او دغه لویه مېړانه یې په دې خاطر باندې وکړه چې خپلو وطنوالو ته د کار زمینه برابره کړي. ما 15 فامیلونه داسې راغوښتي چې د هغوی څخه متعهد د هغوی څخه مې ژمنه او په هغوی مو دا وعده کړې ده چې دوی به دغه ریړۍ تر یو منزله پر رسي او په دغه ریړۍ باندې به کار کوي او مخته به بعون الله جل جلاله ځي انشاءالله. نو تاسو را سره اوسئ. موږ 15 کسان راولو، فقط 2 کسان سره اله 3 کسان سره به خبرې وکړو او بیا به انشاءالله العزیز برنامه ختمو. څومره پیسې دلته مصرف شوي دي؟ ټول ریړۍ د مکمل ترانسپورت د هر شي سره تر دغه ځای پر رسېدل د ټولو سامان سره فقط $200. په $200 باندې دغه ریړۍ چې مکمل تاسو وینئ چې ځای نسته پکښې کې، که چېرې دا شیان پکښې په اصطلاح باندې اوار سي او خو دغه سي دا کارټونه نیسته چې په ریړۍ کې خو بیخي ځای نسته، یعنې مطمئن اوسئ چې ځای به نه وي پکښې کې. خو دغه ریړۍ مکمل $200 د ټوله مکمل سامان سره. دا چې شي ده دا د یو فامیل که چیرې واقعا هغه کس وغواړي چې زه نور نه غواړم فقر وکړم، نور نه غواړم خیرات ټول کړم، نور نه غواړم روزانه وکړم او نور نه غواړم چې یو چا ته لاس اوږد کړم، زه اطمینان در کوم چې دغه به د دوی د ژوند لپاره یو څه سي. د ورځې به یو 100-200 افغانۍ پیدا کوي، هغه 100-200 افغانۍ د میاشتې د دوی لپاره یو شی جوړېږي، 15-16 زره افغانۍ کېږي. کور به تقریبا په یو قسم باندې چې شي کې وچلوي او ذهنیت به ورسره پیدا سي چې کاروبار داسې کېږي او اولادونه به یې دا تلقین او دا تربیت واخلي چې زما پلار ریډۍ کول کاروبار یې کوي، راځه زه هم ریډۍ کاروبار وکړم. بیا به دغه فقر ورو ورو
له منځه ځي، غربت به له منځه ځي، مسکنت به له منځه ځي او د خلکو ته لاس اوږدول به له منځه ځي. رب جل جلاله دې ټولو مؤمنانو ته اجر ورکړي چې په دې برخه کې زموږ سره کار کوي او همدغه خیریه کاروان تر منزل نه پر رسوي. زما لپاره تر ټولو ویاړمنه ورځ هغه ورځ وي، البته زموږ د ټولو ټیم لپاره چې یو چاته د کار زمینه برابره کړو. جزاکم الله خیر. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. دوستانو بیا هم برنامې ته ښه راغلاست. نو د الله جل جلاله ډېر شکر دی الحمدلله چې نن موږ په دې ټولنه کې داسې یو خلک واقع سوي چې خلکو ته د خلکو اموال په داسې شکل باندې رسو لکه څنګه چې تاسو وینئ. السلام علیکم. حاجي کاکا ستړی مه سې. ښه صحت ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ خیریت ته ښه سره څنګه د ژوند د زندګۍ؟ الله شکر دی د مسلمانانو سره دا د کومک وکړي دا شیان یې راکړه. ما د مخ په پیسانې ټولوله دا اوس هم دا دې راڅخه دي. بالا اوس په دا کې به د بچیانو ډوډۍ موډۍ په پیدا کوم. مخکې دې په پیسانې ټولونې؟ و د لاس ګاډي یو چا راکړی و لیدلی یم دغه پیسه مې لیدلی دا درایو په دغه لکه ګرم نو نن غیبي په اډه کې ګرځم پیسانې ټولولې به را دغه د رنګ راوړي ول راسه بالا دا مړه الله دې خیر وکړي به دغه به خرڅه وکړم بالا به شی مې په ګټو دغه قیمت تر معلومیږي چې په څو خرڅېږي؟ یو ولاکه نه معلومیږي. پوښتنه یې چا سره وکړه؟ هغه نو بیا کوم چې کور ته ورسېږم یا په پنجې دي، څوک یې په لسې دي، څوک یې په شیدې دي. و دغسې شیان د خیر ژاولې دي، چاکلیټ دي، ګرده شیان به کښې دي، بوغیانې نه؟ بس و بوغیان هر شی بس سمه ده. خوشحاله سوې که نه؟ بیخي خوشحاله. خدای دې دې ته جنتونه ورکړي، خدای دې دې خیراتونه و زکاتونه قبول موږ سره کومک وکړي غریبانو سره خدای دې سره. یوه وعده ته هم وکړه، دا وعده ټولو دوستانو سره وکړه، ما سره خو دې مخکې هم وکړله چې دا ریډي به ته د خیره کوې. و د خیره کوم، و د خیره دا ریډي چې زه ژوندی یم د خیره کوم که دا شیان نه وه بیا پټاټي و پیاز رانیسم بلا پسې ګرځم په دا خو نه پنځه دغه بجې به یې خرڅ کړم هغه به یې پټاټي او پیاز یو ترازو به رانیسم په دا پیسو هغه به کله شیان پکې خرڅوم چې هر شی رانیسې. خدای دې وکړي چې هر شی پکې خرڅې. پیاز او پټاټي یې راچولي او ترازو رانیسم په دغه پیسو هم پټاټي رانیسم په دغه یا پیاز یا پټاټي بالا خرڅون کرومي هر شی چې ارزان کرومیان و دغه شیان که بینډۍ وې که بانجان و که هر شی هغه شیان نه سم دا وچ پټاټي او پیاز د ښه خرڅوای سم بس بس نه پوهېږم کرومیان. ډېر خوشحاله سوې؟ و بیخي خوشحاله سم. هغه ورځې جلده زرې د پټاټي مې د لاس په ګاډي کې ګرځول جلده زرې یې راباندې تېر کړئ دغه په خدای پټاټي مې مړ کړي خلک شهیدان دي دلته مې اوس یې دغه دي جلده زرې یې راباندې تېر کړئ راباندې دغه امې پیسې ویړلې امې دغه دا ښه تور پاجې تړلی و 3 نفره وه نیکان یې په نیکي نه مړېږي بدیان یې په بدي نه شهیدان هم لرم بردن اینو مینځي د ګوزم د ولې پر غاړه ولاړم هغه مزدران ته چې وګ دې موټر یې لکه پیسې مې سره واسه دغه جیل دی زه ولاک به پیدا لم سړی زری دی نو دی لنګوټې تړلې دي پروا نه کوي وره یو متل دی وایي نیکان یې په نیکي نه مړېږي. دا مرسته چا کړې ته خبرې؟ دا مرسته چا کړې؟ ولاکه به خبره دی یې جاڼۍ کړې. الله دې جاڼۍ ته جنتونه ورکړي موږ سره کوي د هر غریب سره کوي بیخي د خدای خیر ورکړي موږ سره خدای دې جنتي کړي خدای دې زکاتونه او خیراتونه قبول کړي خدای دې د روح سره ته وساتي خدای دې دغه کې بس جوړي بس الله دې تاسو ته ژوند درکړي. ډېر زیاته مننه چې محترم سلام. دوستانو دغه حاجي کاکا چې دی په کور کې یو دی یوه یې کوروالا یوه یې کونډه مژور او د هغه 5 اولادونه د کور ټول سرپرستي هم د دغه حاجي کاکا په غاړه ده. نو زندګي به یې څنګه تېرېدله موږ او تاسو به یې واورو او بیا به انشاءالله العزیز دغه د خپل امانت سپارو. حاجي کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ شکر دی. څنګه دی ژوند؟ ژوند خو نو داسې د نادارۍ ژوند دی چې ګوله نه پیدا کېږي بس دغه کور سرپرستي زما ده دغه یتیمان دي چې دغه روزنه غواړي نو بالا خسرای د کریې دی ها کریه نه ادا کېږي بالا خو ډېر د تکلیف ژوند دی. په کور کې داسې ورځې راغلي دي چې په کور کې د شی نه یې درلودلی؟ داسې ورځې راغلي دي چې دغه تللي یو شی نه یې پیدا کړي شپه شمه تېره سوي دا مؤمنان زیاړي. زه د بل د خواري اوس نه یم نو چې پخوا خو به مې له نو کې خواري ورسره کښلی سوی اوس خو ما څوک خواري نه راکوي. او سره موږ هغه کس درغلی اوس چې د ستاسو کور ځای لیدلی په هغه ورځ مو څه شو؟
په هغه ورځ به بس د بل کور سنوکي پخې وریجې راوړي وې سړه ډوډۍ وه سره ډوډۍ په کور کې د سورسک خوړلی دي و سورسک مول نه خوړلی شوله سورسک سر بس رب جل جلاله دې تا ته ډېر اجر درکړي دغه تا نه د شاندار ته پېژې چا کړي د کومک دی یوې اجاڼۍ کړې وه ستا خور د دعاګانې ورته کوي الله دې جنتونه په نصیب کړي الله دې جنت فردوس ورکړي چې د قربانو سره خدا جاڼۍ دا کومک را سره وکړي زموږ مؤمنان ماړه شي دغسې نو الله دې یواز ورکړي موږ یواز نه لرو آمین الله دې یواز ورکړي آمین یا رب العالمین بس دغه دعاګانې د الله جل جلاله د همدغه جاڼۍ په حق قبولې کړي والله دې دا ټول ستا دي دغه د ریړۍ دغه یو وعده په ټولو مرکز ما سره چې دې مخکې وکړله اوس به هم کوي چې دا ریړۍ به د خیره سره ته کوې دا خو زه کوم خو ته مجبوره یم ته مجبوره یم بل سرپرست نشته یا دغه کونډم جوړ مې دی د هغه د چې خواره کېدګلې ګاډي د چا وړۍ شنلي چا د یو کور کالي پرېولي بس خو به دغه غریبي ده چې دا مځغلي ساتنه ګډه ټوله پرې ده ما ته خو دونه خواري به څوک نه راکړي بس دغه ستا خواري شوه دغه زما خواري شوله الله دې د کور مخ ته ودرېږه د دې مدرسه یې مکتب بس دا مدرسه داسې دونه کې یاره یو دوه بلاکه راسه لرې ده ښه غټه مدرسه ده نو هغې مخ ته بیا دروو لا به یو روزي پکښې کې راکړي د مؤمنانو امین الله دې خیر درکړي سلامت اوسه خیر اوسه السلام علیکم ستړی مسې چې محترم صاحب بخیر دغه حاجي صاحب بیا زما په فکر باندې په خپل کور کې خیمه درولې ده و ما په کور کې خیمه درولې ده یوه خونه زوم راکړې ده هغه هم نړېدلې ده خیمه ولاړه ده که حاجي صاحب راغلی دا درې ورځې کې ما پر کور حیاتي کړې ده زه په چوکۍ مدد کې درېږم روزانه کوم په هفته کې 3 ورځې پیدا شي ګای نشي پیدا د نانوایي سړه ډوډۍ په 4 افغانۍ په 15 افغانۍ راکوي وړم په شپه چې موږ خوږې چای وخورو لکه موږ چې وریجې غوښې خوړلي کاري صاحب دغسې پورې وړم دغه دې خط راڅخه دومره مقدس خط حوزې را جوړ کړي دي چې د پوروړو سره ورته یې کار نه لري خیمه حوزې لیدلې ده کور مې حیاتي کړې ده حوزې والا طالبان راغلي دي دغه مې د پوروړو پیسې دغه د نوشته دي دغه خرچې دغه ده دوستان د مفلس خط دې ته وایي دا په شریعت کې هم شته که یو سړی پیسې ونه لري کور هېڅ شی ونه لري ځای ونه لري کاروبار ونه لري پر ده باندې د خلکو قرضداري باندې کولی شي چې حکومت دته مفلس خط ورکړي د راوته پر خلک دې نه پذبوي پر دا ارزونه نه کړي محکمې ته نه بیایي تر څو دې پیسې پیدا کړي دغه نورې پیسې مې دغه سوای سمس نه ته دغه سوي 12 لکه پر ما باندې د 6 کاله کېږي اوس مې خلاصوم نو دغه مې یو کار دی د نانوایي سړه ډوډۍ زه وړم یوه شپه نه بله شپه خوشحاله شوې په دې شان ډېر خوشحاله شوم دا جاڼۍ چې خدای جنتي کړي خدای جنت فردوس دې ور په نصیب کړي په هر لمانځه کې پر هر سترخوان چې ټوله وګډه بلېدو کښېنې جتت باګانې کوم درته دې الله خیر ورکړي الله دې تاسو ته ټول خدای مسلمانان پاک ته عزت وکړي بس دا ستاسو حق و در تاسو سره رسېدلی و د تورې ګمبچې سره مې کور دی دا ګمبچې سره به زه لړۍ دروم حیاتي مې کولی شي که مې چېرې نه کوم موږ خو حیاتي کوو درځو دغه نمبرونه شان مو اخیستي دي او بیا 2 میاشتې بعد 5 میاشتې بعد 4 بیا میاشتې غم بعد په کال هغه کلاسیکه ژوندي و که ما د هغه لړۍ ته د نومه لار زه جرمانه یم دې ته چې الله اجر ورکړي دا چې خدای جنت کې سره الله دې د سره ټول مسلمانان امین که الله دې تاسو ټول ته اجرونه درکړي نو بلای برمن نه ختمو ووه ځکه چې دوستان سره مادم کړ چې 3 کسان سره به موږ څه کوو هغه په اصطلاح باندې مرکه کوو دا محضل قسم دغه کس چې دی مخکې ریډي کوله بیا ریډي ورڅه چې څنګه له منځه ولاړل نه شروالي ولا ورپیک شته وجه جډان را باندې څه خبره هغه فکریا را باندې فکریا بار نه جوړه کړي ستا بل ریډي څه ها ما خو هغه جډي خایو شان شروالي ولا ځنې کښې وځي وړي به پر په خبره هغه را فالتو کړل دوه ورونه مې چې داسې وي د هغوی چې ما نه ماته چې 2 کورنۍ د هغو د په ما پسې دوه کورنۍ نور در پسې دي خپل عیال مې هم دي د ورونو دا مې هم را پسې دي کور دې چیرې دی د دغه سره غره سره په 3000 افغانۍ مې پکې رانیول کور چې پکې راسي او چې د 2 شهیدانو فامیل هم ورته غاړي سي او یا په کور کې کوم یتیمان هم ورته غاړي او هغه د ماښام ډوډۍ هم نه لري نو ژوند به څنګه وي دا چې ځان سره سړی یو 2 دقیقې فکر وکړي زه مطمئن یم چې هغه کس به دا وایي چې هاي کاش د ورځې زه د یوه ډوډۍ خوړلی سم نیمه ډوډۍ وخورم خو
دغه مؤمنانو سره کومک او مرسته وکړم. په هر صورت باندې بلقیس مور ته دې رب جل جلاله ډېر اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې د همدغه مؤمنانو د برنامې څخه بغیر دعاګانې چې وروسته ورته کې او مخکې ورته کړي دي هغه ورسوي. او الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې نور همیشه د خپلو غریبو هیوادوالو سره کومک وکړو. که دا نننۍ برنامه تر بلې برنامې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. اذان د مینې مینې هر خوا ده، جوړه خوښي خوښي ده او خندا ده، جوړه خوښي خوښي ده او خندا ده. اوس خو کابل د رڼاګانو ښکلی ښار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. دلته وحدت وحدت ورورګلوي ده، تللې لکلي لکلي زنځاني ده، تللې لکلي لکلي زنځاني ده. په شریعت باندې مکړني او کردار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار دی. شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی، هر خوا نغمې غږیږي ګلزار ګلزار